د ابلیس قسم او د الله جل جلاله جواب. حدیث کې راځي چې کله الله رب العزت ابلیس لعنتی کړ او راوی شړلو، نو د الله جل جلاله څخه یې مهلت وغوښتی. نو الله پاک ودته د قیامت پورې مهلت ورکړ. نو ابلیس قسم وکي او وی ویل: وعزتك لا خرجت من قلب ابن آدم ما دام فيه الروح. یعنی زما د ستا په عزت قسم وي چې زه به تر هغه پورې د بني آدم د زړه څخه جدا نسم تر څو پورې چې په ده کې روح وي، یعنی همیشه به یې ګمراه کوم. نو الله رب العزت ورته وفرمایل: وعزتي وجلالي لا حجبت عنه التوبة ما دام الروح فيه. زما دی هم په خپل عزت او جلال قسم وي چې تر څو پورې په ده کې روح وي زه به ورڅخه توبه بنده نه کړم، یعنی توبه به یې قبلوم. په بعضو روایت کې داسې هم نقل دی: وعزتي وجلالي لا أزال أغفر لهم ما استغفروني. زما دی په خپل عزت او جلال قسم وي چې تر څو پورې دوی زما څخه بخښنه غواړي زه به همیشه د دوی بخښنه کوم. د بن اسرائیلو د یو ځوان د توبې واقعه. امام غزالی رحمه الله په احیاء العلوم کې یو واقعه ذکر کړي چې بن اسرائیلو کې یو ځوانو 20 کاله د الله جل جلاله عبادت کړی و. بیا یې 20 کاله د الله جل جلاله په نافرمانی کې تیر کړل. بیا یو ورځ آینه یعنی د شیشې ته ولاړ و. په آینه کې ولیدی ځان چې ژیره سپینه سوې ده. نو ډیر خفه سو چې ژیره مې سپینه سوې ده او اوس هم د الله پاک نافرمانی کوم. نو الله تعالی ته یې عرض وکړ او خواست یې وکړي: ای الهي، ما خو ستا 20 کاله فرمان برداري وکړه، بیا مې 20 کاله ستا نافرماني وکړه، اوس که زه تا ته واپس درسم یعنی ستا فرمان برداري شروع کړم، نو آیا ته به زما توبه قبوله کړې که یا؟ نو یو غائبانه آواز یې واورېدی چې ای زما بنده، تا خو زموږ سره محبت کړی و، نو موږ هم ستا سره محبت وکړي. تا موږ پرېښودو نو موږ هم ته پرېښودې. تا زموږ نافرماني وکړه نو موږ مهلت درکوو تا ته. اوس چې ته و موږ ته بیا راواپس کېږې او توبه باسې نو موږ به تا قبول کړو، یعنی ستا توبه به قبوله کړو. معلومه سوه چې الله رب العزت انسان ته د توبې دروازه هر وخت خلاص ساتلې. همدارنګه حدیث قدسی دی، الله جل جلاله فرمای: من تقرب الی بشرا تقربت الیه ذراعا ومن تقرب الی ذراعا تقربت الیه باعا واذا اقبل الی یمشي اقبلت الیه اهرولو. یعنی چې کوم کس و ما ته د یو لویش په اندازه را نږدې کېږي زه ورته د یو ګز په اندازه ور نږدې کېږم، او څوک چې ما ته یو ګز را نږدې کېږي نو زه به ورته یو باع یعنی د دواړو لاسونو د ښورولو په مقدار ور نږدې کېږم. او چې کله دا انسان و ما ته روان سي نو زه په منډه ورځم. همدغه شان بل حدیث قدسی دی، الله تعالی فرمایي: یا ابن آدم قم الی امشي الیک وامشي الی اهرول الیک. ای د آدم زویه، ته ما ته راولاړ سه زه به ستا طرف ته در روان سم، او ته ما ته را روان سه زه به په منډه تا ته درسم. یعنی چې ما ته لږ هم متوجه سي زه به در باندې ډېر رحمتونه راووروم. دا معنا ورکوي چې الله پاک به پر دا بنده باندې خپل رحمتونه نعمتونه وروروي. د کرد قبیلې د یو ډاکو واقعه. همدارنګه واقعاتو کې راځي د کرد قبیلې یو ډاکو علامه ابن قدامه مقدسی رحمه الله په خپل کتاب التوابین کې او مولانا زکریا رحمه الله په فضائل الصدقات کې یو واقعه را نقل کړي چې په کرد قبیله کې یو مشهور ډاکو غل اوسېدی
هغه د خپلې توبې واقعه دا رنګې بیانوي چې یوه ورځ زه د خپلو ملګرو سره د غلا دپاره ووتم. موږ په لاره روان وو، مزل مو وکړ. یو ځای کې د دمې دپاره کښېنستلو. هلته مو د کجورو یعنې د خرماو درې درختې ولیدې چې دا دوې درختې یې تکې شنې وې او د کجورو څخه ډکې وې، او دا درېیمه یې وچه وه، یعنې شی نه و پکښې. او یوه مرغۍ مو ولیده چې بار بار د میوهدارې درختې ته راتله او یوه خرما یې په خپله مښکه کې اخیستل او دې وچې درختې ته به تلله او هلته به یې په یو ځای کې دا خرما اچوله. دا غل وایي چې زه ډېر حیران سوم چې دا مرغۍ دا خرما چیرې وړي. نو زه راولاړ سوم، دا درختې ته ختلم چې ته ودره وبګورو چې دا څه حال دی، څه کیسه ده. کله چې لوړ وختم نو ما ولیدی چې هلته یو ړوند مار پروت دی، خوله یې وازه کړې او دا مرغۍ د تازه خرماوې دې مار ته په خوله کې اچوي. دا مې چې ولیدی نو زه ډېر حیران سوم او په ژړا سوم چې یا الله، مار خو داسې یو شی دی چې د دې د وژلو حکم اگر چې زموږ پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم کړی، خو چې دا ړوند دی نو بیا هم دته د روزي رسولو دپاره تا یو مرغۍ مقرر کړې. یا الله، زه خو ستا بنده یم، مسلمان یم، او بیا هم د خلکو څخه په غلا کولو خپله روزي پیدا کوم. یا الله، چې ته دې ړوند مار ته روزي ورکولی سې نو ما ته هم حلال رزق راکولی سې. نو په زړه کې بیره پیدا سوه. یو هاتفي اواز ورباندې راوسو: باب مفتوح للقاصدین، چې زما دروازه خو توبه کوونکو ته خلاصه ده. نو په هماغه ځای کې مې د غلا څخه توبه وویستل او کومه توره چې مې د غلا دپاره استعمالول هغه مې هم په هغه ځای کې ماته کړل او چغې مې کړې: التوبة التوبة، یا الله معافي راته وکړه، زما توبه ده، زما توبه ده. یو غایبانه اواز مې واورېدی: قد قبلناک، ای بنده موږ ته قبول کړې، معافي مو درته وکړه. چې راکښته سوم ملګرو راڅخه پوښتنه وکړه چې په تا څه وسوه؟ نو ما ورته ټوله قصه بیان کړه چې ما خو توبه وویستل او د الله جل جلاله سره مې صلح وکړه. هغوی چې دا خبرې واورېدې نو هغوی هم تورې وغورځولې او ټولو توبه وویستل. موږ ټولو حرام مال خلکو ته واپس کړ او مکې معظمې ته د حج په اراده روان سو. چې کله موږ 3 ورځې سفر وکړ او یو کلي ته ورسېدو نو هلته یو بډۍ زنانه چې په سترګو ړنده وه راووتل او موږ څخه یې پوښتنه وکړه: افیکم فلان الکردي، آیا په تاسو کې د کرد قبیلې پلانکی نومې کس ته؟ د ډاکو وایي چې زما نوم یې واخیست. خلکو ورته وویلې چې و دا دی، هغه کس موږ سره شته. نو هغې زنانې څه جامې ماته راکړلې او راته یې وویل چې نن 3مه ورځ ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په خوب کې ګورم وینم او ماته دا فرمایي: اعطي هذه الثياب لفلان الکردي، دا جامې د کرد قبیلې فلانکي کس ته ورکړه. نو دا کس وایي چې ما هغه کپړې راواخیستلې او په خپلو ملګرو سره مې تقسیم کړلې. فایده عزیزانو، سبحان الله، په رښتینې توبې سره ورته څومره عزت حاصل شو چې ګناهونه یې هم معاف سوه او د نبي کریم صلی الله علیه وسلم د طرفه ورته دغه جامې هم اعزازاً ورسېدې. محترمو، الله جل جلاله د انسان د اعمالو او توبې ډېر قدرداني کوونکی دی، خو چې انسان په اخلاص الله جل جلاله ته متوجه سي. او حضرت داود علیه السلام ته د الله جل جلاله وحی. امام غزالی رحمه الله په خپل کتاب احیاء العلوم کې ذکر کړي چې یو ځلې الله جل جلاله حضرت داود علیه السلام ته وحی وکړل. هغه دا چې: ای داود، که چېرته هغه خلک کوم چې ما ته شا کړي، یعنې زما په نافرمانۍ او ګناهونو کې ژوند تېروي، نو که چېرې دوی ته دغه معلومه سي چې زه د دوی د توبې څومره منتظر یم او په دوی څومره مهربان یم او د دوی د ګناه پرېښودلو څومره په شوق او انتظار کې یم،
نو دوی به زما د شوق د وجې مړه سي او د دوی اندام به زما د محبت په وجه جدا سي. ای داوده، دا خو زما د هغه خلقو متعلق اراده وه کومو چې ما ته شا کړې او زه یې هېر کړی یم، په ګناهونو کې اخته دي. نو که کوم کس د مخکې څخه ما ته متوجه وي، یعنې زما عبادت کوي، نو د هغوی به څه حال وي؟ یعنې زه به په هغوی څومره ډېر رحم کوم او څومره زیات به زه د هغوی په انتظار او شوق یم